ډاکټر صاحب ستاسو خیال سره چې زموږ تعلیمي نظام موږ نه انسانان جوړي او کوم ماشینان رانه جوړي؟ د امریکې یو لیکوال دی سایمن سینیک نوم دی، هغه وایي که دنیا او ټکنالوژي هر څومره ترقي وکړي خو انسان چې د انسان په کار راځي نو ده ته به اطمینان وي. ګوره پیسه هر څیز نه دی، دا پیسه موږ څه دپاره ګټو چې موږ ته مسلې نه وي چې زموږ په ژوند کې اطمینان وي. دا پیسه موږ څه دپاره ګټو چې موږ ته د علاج ضرورت وي، چې دغه پیسه زموږ ته په کار راشي چې موږ بې علاجه پاتې نه شو. دا پیسه موږ څه دپاره ګټو چې زموږ د نور څه ضروریات وي چې هغه پې برابر شي. اوس کله چې انسان د انسان په کار نه راځي، د سره به پیسه وي خو اطمینان به نه وي. چې اطمینان نه وي د صحت به خرابېږي، نو پیسې خو به دې ډېرې ګټي خو دې به هغه خپلې پیسې په صحت باندې لګوي. دویمه د تعلقات به خرابېږي، یعنې دې به هر چاته د پیسو دپاره تعلقاتو په نظر باندې ګوري و هغې سره به تعلقات جوړوي. دې به تعلق د انسانیت په بنیاد باندې، د رشتې په بنیاد باندې، د مینې په بنیاد باندې نه جوړوي. نو بیا به کله کله د پلار او د زویم رشته داري به ورځ تر ورځ د دغې میرات ښځې پیسو د لاسه کمزوري کېږي. نو چې کله هم انسان تعلیم د پیسې دپاره وګرځو نو دنه به ماشین جوړیږي، او کله چې تعلیم د تربیت دپاره وګرځولو نو دنه به ماشین نه جوړیږي بلکې ماشینان به هم د انسانانو د خیر ښېګړې دپاره استعمالیږي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. پخوا به مونږ لو کوو، غنم به مرېبل، نو اشر به مو کوو او ماشاءالله خلکو به مستیانې کولې او رابلل او دغه به یې ریبل، او هلته به په هغه درمن کې به په ګډام پکې شو، سخته ګرمي به خلکو په ګډه، او وروره ناشتې به پخېدې او په ګرمۍ کې به چایانې وې او وروره د ګوړې شربتونه به او سم مستی به وه. ټیک شو که نه؟ اوس تاسو نن وګورئ یو ماشین راشي هغه غنم وریبي، یو کس پکې ناست دی، بل ماشین راشي یعنې تریشر هغه یې ووخي چې ګنټه دوه درې تېرېږي، وروره بوس یو خواشي وي، غنم بل خواشي وي، خلک راشي نه ناشتې وي، نه مستي وي، نه دوستي وي، نه خوشحالي وي، هېڅ پکې نه وي. نو چې کله هم تعلیم د تربیت دپاره وي نو ماشینونه اوس خو دا تریشر دی که نه، اخو به لورو مونږ سره به کوداله وه، نو دا هم د ماشین هغه ړومبې ړومبې شکلونو آلاتو ړومبې ړومبې شکلونو، نو همغه لور به بیا زما د بل رور مسلمان دپاره د غنمو د ریبلو دپاره استعمالېده، همغه سسکور او میا د بل دپاره استعمالوله. اوس چې کو ټیکټر دی که تریشر دی او که بل ماشین دی هغه صرف د پیسې دپاره استعمالیږي. نو تعلیم مونږ ته کله چې تربیت راکړي نو بیا به د انسان نه ماشین نه جوړیږي بلکې ماشینونه به د انسان د خیر ښېګړې دپاره استعمالیږي.